अपनी पसंदीदा वीडियोस के लिए हमारे चैनल चश्मान मुसाखिल ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी के निशान को दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। इसके साथ साथ कमेंट्स में अपने कीमती मशवरों से भी ज़रूर आगाह कीजिएगा और हाँ, हमारी वीडियोस को लाइक करना मत भूलें। जी मलगरो पुख्ताना सलामونه ومنئ. یقینا چې تاسو ټول به ټیک ټاک یې، روغ رمټ به یې، خوشحاله به یې، آباد به یې او د صحت او د عزت په کالو باندې به ښایسته یې. ډېره ښایسته منظر دی او ما چې تاسو سره شریک کوم. پته نه لګي چې ښایسته دی هم که نه هم دی، خو ما ته ښه ولګېده. نو ما چې د کیمرې په سترګه باندې محفوظ کړمه طرف ته راغلی وم. غوښتل مې چې تاسو سره شریک کړم. جناب دا د پیداو خلکو دپاره د اوړېدو لاره ده، هغه روډ ته، هغه فوټپات ته.
زما پوره کوشش دا وي چې د یورپ په کوم ملک هم زه یم د دې ځای څه نه څه رنګینۍ تاسو سره شریکې کړم، تاسو سره یې شیر کړم، تاسو ته یې وښیم. په دې طرف باندې تېرېدلم، ډېر ښه منظر راته ولګېده. ما چې خپلو مینهوالو سره، خپلو کتونکو سره، خپلو اورېدونکو سره دا شریک کړم، شیر کړم. ښه بیا به خپل طرف ته روان شم. زه به غاړه وړم. زما د لار دا شوله، دا یو لوی پل دی، سرنګ دی چې د پاسه به د ټرین پټلۍ تېرې شوي دي او په دغه لار باندې عام ګاډي ځي او دا لار چې کومه ده د پیداو خلکو دپاره ده. د پل لاندنۍ حصه ده. دا زه د دې کلي یو بل روډ ته راووتلم، د کومې لارې نه چې به زه خپل کور طرف ته ځم او کوشش دا کوم چې ځان سره پی واخلم، ځکه چې کور کې پی ختم شي
فرج کې خو پراته وو، خو بیا هم سبا د هفتې ورځ ده او بله ورځ اتوار دی، نو سټورونه وغیره به بند وي. نو زه به کوشش وکړم چې لیډل ته ورشم. دا لیډل ته راننوتلم. Sì, 3 centesimi ce li ho, sì, no, guarda, دغسې ما شاپینګ وکړو د پیو په دې لار باندې به زه وسوځم. او خپل طرف ته به ځم. دا په لاره کې بل د سبزۍ او د میوې یو ټرک ولاړ دی چې تازه سبزي پکې او تازه میوې پکې ملاویږي. زه ملګرو چې چېرته هم یې خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ، ګل اوسئ، ګلالي اوسئ، بریالي اوسئ. او زما پوره کوشش دا وي چې په څه نه څه طریقه باندې تاسو سره ځان جوړ وساتم، تاسو سره ځان په رابطه کې وساتم. کوم ځای کې چې هم یم کوشش به مې دا وي چې تاسو سره د یورپ څه نه څه رنګینۍ، څه نه څه شوخۍ، څه نه څه موسمونه، څه نه څه وختونه تاسو سره شیر کړم، شریک کړم. او خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ. موږ خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. ما ته هر ملګری، زما هر کتونکی، زما هر مینوال په خپلو دعاګانو کې یاد دی. اجازت درنه غواړم. ښاد اوسئ، آباد اوسئ، ګل اوسئ، ګلالي اوسئ، بریالي اوسئ او د ژوند د صحت او د عزت په لمحو کې اوسئ. خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ. د لوی الله په امان.